کله چې مو د ښار شور ماشور او ستړیاوې له ذهنه نه وځي نو ښایي داسې ځای ته اړتیا وي چې هلته یوازې د طبیعت آواز وي. داسې ځای چې هره منظره، هر کلی او هر وګړی یې له ځان سره نوې کیسې ولري. داسې ځای چې آزاد او طبیعي رنګارنګ مناظر ولري او له نورو ځایونو سره نشي پرتله کېدی. د افغانستان په شمال کې د فاریاب شیرین تګاب ولسوالۍ شنې تپې د ګلونو خوشبويي او د کوچیانو ساده ژوند یو له بل سره داسې تړلي لکه د ژوند یو ښکلی نظام چې یو له بل سره تړلی وي. زموږ سفر له شروع څخه ډېرې خاطرې درلودي، له پل مټک څخه تر سالنګونو او له سالنګونو تر بغلان سفر دومره له منظرو ډک و چې هرې برخې یې ځان ته یوه بېله ښکلا درلوده. بالاخره د پلخمري ښار ته ورسېدو. له ښار څخه لاړو د کرکر ښکلو تپو ته. دلته ځوانان د ژوند له ساده خوږوالي خوند اخلي او طبیعت د هر چا لپاره د آرام یوه پرانیستې غېږه ده. موږ هم له ځینو ځوانانو سره داسې یوې لرې سیمې ته راغلو چې همدا شیبه د کړۍ بوی حس کېږي. تر څنګ یې ځوانان د خپلې ورځې هغه ستړیاوې دلته رفع او له دغه چمنونو څخه، له دغه غونډیو څخه، له دغه هوارو څخه او د رمو له غږونو څخه خوند او کیف اخلي. دا سفر د داسې طبیعي ښکلاو یو تسلسل و چې په هر ګام کې یې نوي او بېلابېلې منظرې وړاندې کولې. د شنو تپو له لیدو وروسته د دشت الوان په بنفشي ګلانو پوښلې فضا راڅرګنده شوه او په اسمان کې د مرغانو منظم کاروانونه دې صحنې ته لا زیاته ښکلا ور وبخله. داسې احساس کېده لکه پسرلی چې له زړه څخه تود هرکلی کوي. د دې زړه راښکونکې سیمې له تېرېدو وروسته د سمنګانو مرکز ایبک له ښاره د وتلو پر مهال د یوه کلي په منځ کې داسې شنې غونډۍ مخې ته راغلې چې د طبیعت د یوې ښکلې برخې انځور یې په ذهن کې راژوندی کاوه، هغه هم په خپل ساده او په عین حال کې تر ټولو اغیزمن شکل کې. د فیروز نخچیر ښایسته سیمه هم له بېلابېلو رنګونو څخه ډکه وه چې دا ګلان یې د ښایستونو انګازې خپروي او موږ یې له لرې لارې څخه خپل دیدن ته راوبللو ځکه چې له لرې پرتې سیمې هم دا ښایسته ګلان ښکاري. د سفر په دوام د تاشقرغان تنګي ته له رسېدو مخکې لاره د غرونو او آبادو ځمکو ترمنځ داسې تاویده را تاویده چې ګواکې یو ماهر هنرمند رسام دا ټولې منظرې په خورا دقت او ظرافت انځور کړي وي. هره څنډه، هره کرښه او هر رنګ د طبیعت د هنر یوه ژوندۍ بیلګه وه. په مزار شریف ښار کې د یو ملګري په دفتر کې تم شو. له ډوډۍ خوړلو وروسته د مزار پراخو دښتو ته ولاړو.
هلته مو د سپینو او سرو ګلانو هغه زړه راښکونکې ننداره ولیده چې فضا یې په رنګونو او خوشبوییو ډکه کړې وه. دا منظره دومره اغیزمنه وه چې د نړۍ له هرې بیلې ښکلا سره یې سیالي کولی شوای. د فاریاب ولایت شیرین تګاب ولسوالۍ هغه ښایستونه چې هر څوک یې لیدو ته راځي. موږ هم نن سهار راورسېدلو، خو اوس تیاره ده او ستوري هم په اسمان کې ښکاري. دا چې د سهار د لمر وړانګې راخیږي نو موږ به یې هم لیدنه وکړو. تاسو هم له موږ سره پاتې شئ. دا یو داسې سهار و چې لمر خپلې زرینې وړانګې ورو ورو د شنو تپو له څوکو راڅرګندولې. لومړی رڼا د غرونو پر سرونو لکه نرمه پرده خپره شوه او له هغې سره سم طبیعت په کراره له خوبه راویښ شو. هره شیبه چې رڼا زیاتېده د رنګینو تپو پټې ښکلاګانې هم یو په بل پسې بربنډېدلې. شنه ارغواني، سره او سپین رنګونه د سهار له رڼا سره داسې یو ځای کېدل لکه یو ژوندی انځور. فضا د سکون، تازګۍ او نوي پیل احساس درلوده او داسې برېښېده لکه طبیعت چې خپله ښکلا په حوصله او ناز سره وړاندې کوي. کله چې د دې ځای ننداره کوي نو داسې احساس در وړاندې کیږي لکه د رنګونو او خوشبوییو یو ژوندي نندارتون ته چې داخل شوی یې. هر ګام یو نوی حس راپاروي. هر قدم چې زه اږدمه ډیر په ډار باندې اږدم. زه وایم چې دلته د یو چا ساه لاندې کومه. علت یې دا دی چې هر یو ګل ده او زه داسې فکر کوم چې دا د عطریاتو دکان ده او ډیر ښه حس کوم په دې ځای کې. هر یو ګل چې وینم یو بیل حس لري، یو بیل بوی لري او هر یو د انسان په ذهن باندې واقعا چې یو ډیر ښه تاثیر کوي. لکه یو د ارواپوهنې استاد چې درته غږېږي دغه طبیعت. زیړ ګلان، سره ګلان، شنه ګلان، سپین ګلان، هر یو ځان ته بوی او ځان ته رنګ لري چې د زما په هغه دماغو باندې هم ډیر ښه تاثیر کوي. او هره تپه شنه غالۍ ده، د چمنونو غالۍ ده. دا سیمه یوازې ښکلا نه لري بلکې د طبیعت هغه بې ساري هنر هم وړاندې کوي چې د انسان له لاس نه بلکې د الله جل جلاله له لوري زموږ پر ګران وطن لورول شوي وي. موږ چې دلته په هرې غونډۍ باندې اوړو، په هر پیچومي باندې اوړو، هره لوړه ژوره چې وینو له بېلابېلو رنګونو څخه ډکه ده. دلته هم د غاټول ګل دومره زیات دی چې تاسو به فکر کوئ چې چا به په خپله کرلی وي، خو دا کرل شوی نه دی او دا د خدای تعالی خلقت دی.
د دې ښکلا ترڅنګ د دې کلي جوړښت ډیر ساده و، خو خلک یې له مینې ډک، ساده، آزاد او د طبیعت سره ډیر نږدې وو. موږ د کلي په یوه آرامه دیره کې تم شو. د هر کلیوال په څېره کې د کلي سادګي او له موږ سره مینه یې له ورایه معلومېده. دلته د غرمې ډوډۍ پر وخت د یو مشر کور ته ولاړو. د کور خونه د ښځو د لاسونو په رنګینو ګلانو په ډیره ښه سلیقه ښکلې شوې وه. پاکه، آرامه او د یو داسې کلتور انځور چې د افغانستان د کلیوالو خلکو زرین فکر یې بیانوي. حاجي صاحب تاسې په کوم اصل کې څوک یې؟ کوچیان یې؟ موږ کوچیان یو، په کوچیان کې ساکزي یو. ښه. ساکزي یو موږ وخت بیا دغه ځای مو څه نومیږي؟ جلایر شوردریاب شیرین تګاب د ولسوالۍ مربوط دی. دا چې پر دغه پورې ځو فقط یو ساعت د موټر سایکل لار ده چې 100 کیلومتر کې بیا ترکمنستان مرز ده. ترکمنستان مرز ده. هغوی بیا خپل خاص سیم تېر کړی، خپل کندې تېرې کړي دي. بیا موږ نه پرېږدي موږ راخواته. موږ بیا دغه بیا د افغانستان په حصه کې بیا موږ د مالدارۍ کوو، دلته ژوند موږ دلته د مالدارۍ ژوند تېروو. دې یخ طرف ته نور کورونه خو نشته، دغه مکله ناوه نشته. میلمانه چې راځي اوس دا موږ چې راغلو تاسو موږ ته ډېر زیات احترام او عزت راکړلو. دا میلمه عزت په دلته پاتې ده. دا د پښتنو ناوه ده. دغه ناوه چې ده موږ هر څوک چې میلمه راشي موږ بیخي میلمه پاله خلک یو. موږ عزت ورکوو. موږ خوشحاله یو چې میلمه راشي موږ ته ډوډۍ وخوري. میلمه خوله د برکت. شنې تپې او رنګین ګلونه لا هم زموږ سره په سفر مل وو. دلته د ترکمنستان هیواد سرحد ته نږدې د کوچیانو ژوند، د ماشومانو لوبې، د وریو او میږو اوازونه او د دې ځای د خلکو د ساده ژوند انځور ځان ته یوه ځانګړې د ښکلاګانو ډکه نړۍ جوړه کړې. موږ په همدې ځای کې له بېلابېلو دودونو دستورونو سره مل وو، یعنې ومو کتل. اوس راغلو د ځینو مال څرونکو چې په ټوله کې د افغانستان کوچیان دي، د دوی هغه د ژوند حالات به هم وپوښتو چې څه ډول ژوند، څه ډول دستور لري. او ماشاءالله یو خالص شیدې مو هم د دوی له خوا څخه نوشیجان کړلې چې خوند او ذایقه یې له هغه ښارونو څخه بیله وه. حاجي صاحب ډېره مننه که سلامت اوسئ. موږ هغه ستاسو د میلمه پالنې پوروړي یو. دلته ژوند کوئ، د نورو خلکو د ستاسو ترمنځ څه فرق ده؟ دغه ژوند مو دی چې بهترینه بس نو بیخي تبخوشه ګرځو، خپل پر سر نه څوک مخ ته راته درېږي، نه څوک کار سره لري. بس نو ازادي د شنه مځکه ده. ولا کوای چې څه وخت سهار کېږي، څه وخت ماښام کېږي، دا یې تبخوش. طبیعت دلته یوازې د لیدلو لپاره نه دی، بلکې د احساس کولو لپاره دی، د اورېدلو لپاره دی او د ژوند کولو لپاره دی. د خلکو بېلابېل کلتورونه او د خلکو هغه خوږلښت، هغه مینه چې موږ ولیدله چې موږ ته یې راکړله، نو ډېر یو ځان ته کیف لري او یوه بېله فضا یې زما لپاره جوړه کړله. خو کله چې دغه ساحې ته راغلم، دلته شپونکي خپل څاروي راوستي دي او د څارویو غږ چې اورمه، د ښار له شور نه پاکه یوه فضا ده او پاک ماحول ده او
خوند او کیف په دې غږونو کې ډېر زیات دی. حاجي صاحب څنګه ښه یې؟ فضل د خدای دې ته ښه یې جوړ یې کړی. شکر ده. دا مالونه ستا دې راوستي دي له کوم ځای نه دې راوستي څو به د مال ده؟ دغه چور کې سره و دلته ګرځو دغه مالونه دي بس درې څلور کوره سره ګډ یو دا ګډو سره ولو منه دغه ژوند و دغه شین چمن و کنه دغه غرونه مرونه په دغو کې ګرځېږو راګرځېږو بس دغه کوم ژوند. شیرین تګاب یوازې یوه جغرافیایي سیمه نه ده، دا د ساده ژوند، طبیعي ښکلا او انساني مینې یو ژوندی تصویر دی. دلته هره تپه یوه کیسه لري، هر ګل یو احساس او هر انسان یوه نړۍ. که کله هم د ژوند له شوره ستړي شئ، ښایي همدلته آرام ومومئ.